د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی چې په دغه مبارکه میاشته کې د روژې په میاشته کې تاسې پر خپلو ماتحتو باندې چې ستا د لاس لاندې دي پر هغو باندې بار سپکوئ، بوج باندې سپکوئ. نو هر مسلمان باید په دې حدیث باندې عمل وکړي. په کور کې ستا سره زنانې دي، شپېته ډوډۍ پخوي، لس ډوډۍ د بازار را هم دي، څه بوج پر سپک سو، په د حدیث ته عمل وکړي. یعنی ته کولی سې چې په دغه میاشته کې په دغه حدیث باندې عمل وکړي او ځان د ثواب حقدار او د بخشش حقدار جوړ کړي. مزدوران دي، کار دې سره کوي، په دغه ورځ باندې څه وختي چوټۍ ورکوه، ډېر کار مه باندې کوه، په دا حدیث عمل وسو. زموږ خو دا مالداره خلک د شپې ویښي او د ورځې بیدي، مزدوران غریبان ګرد د ورځ په کارو کې لګي. نو په کار دا ده چې څنګه ستا روژه ده، تا ته مثلا کار کول ګران دي، دغسې د مزدورانو هم روژه ده. که چیرې ته پر دغه مزدورانو باندې بوج سپکې، بار باندې سپکې، پر دغه د کور پر کارکوونکو پر زنانو باندې بوج سپکې، بار سپکې، الله به پر تا باندې بار سپکې، الله به ستا بخشش وکړي، الله به ستا مغفرت وکړي. یعنی یو سړی که یوه ډوډۍ د بازار سره، یعنی کور لس ډوډۍ پخې دی ورته یې نه پخې که، یوه د تناظر سره مې پر د حدیث عمل وسو. خو موږ په دغه میاشته کې نور بوج پر واچو، نور بار باندې واچو، سلاطي جلا پر جوړو، چکنی جلا پر جوړو، پکوړاوي جلا په پخو، مثلا رنګارنګ کارونه پکو. په کار دا ده چې په دغه میاشته کې سړی و عباداتو ته ډېره مخه کړي و اعمالو ته ډېره مخه کړي. دا نور خوراکي شیانو پر دې باندې وخت تېرول، وخت لګول، د دې څه باید ډاډه وکړي، ځان وساتي. د روژې مقصد دا دی چې ستا نفس کمزوري سي، په تا کې تقوا پیدا سي. خو موږ په روژه کې داسې خوراکونه ورته کوو چې نفس در هغه راچاغ سي. اخر نو د روژې د مخه دونې ګناوې نه کوي لکه په روژه کې چې شو. باید لږ د روژې د حکمتونو څخه د روژې څه ګټه واخلو، د خپل نفس د خپل شیطان ختم کړو، د پښو یې لاندې کړو، کمزور